د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري چې پر مهال د ولایت دفتر رئیس مولوي شاهد نورانی هم حضور درلود، په دې ولایت کې د سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو سره معلوماتو ته د لاسرسي، همغږي او همکارۍ په موخه ناسته وکړه او دوی ته په ټولو قانوني چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د رسنیو استازو په استازیتوب استاد شفیق الله رحماني، استاد محمد اسف شینواری، شکیل احمد سعید او ایمل ظاهر په خپل خبرو کې د ولایت لمرستیال څخه پر دوی د باور کولو معلوماتو ته د لاسرسي مسؤلین له لوري خبريالانو سره د ښه چلند، سیمایزو رسنیو ته د ځمکې ورکړې او یو شمېر نورو برخو کې غوښتنې وکړې. دوی همداراز وویل چې اسلامي او افغاني ارزښتونه یې سرې کرښې دي، د اسلامي نظام په ملاتړ فعالیت کوي او وړاندیز یې وکړ چې په ټولو برخو کې ورسره کره معلومات شریک شي ترڅو حقایق انعکاس ومومي او د نظام پر وړاندې د ناسمو تبلیغاتو مخنیوی وشي. د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري وویل چې رسنۍ د حکومت ژبه ده او د رسنیو استازو ته بشپړ درناوی او پاملرنه لرو. نوموړي خبريالانو ته ډاډ ورکړ چې د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړي چې رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي او د دوی سره په ټولو برخو کې ښه تعامل ولري. د ولایت مرستیال همداراز د رسنیو استازو ته په ټولو برخو کې د بشپړ همکارۍ او همغږۍ ډاډ ورکړ او دوی ته سپارښتنه وکړه چې په خپل فعالیتونو کې ملي ګټو، اصول او قوانینو ته پاملرنه وکړي. نو زموږ تاسو د دغه راغوښتلو نه مقصد او مرام دا و چې سره کینو، مجلس سره وکړو او د خپل موضوعات د یو سره شریک کړو. ستاسو چې کومه ګیله وه هغه هم په ځای باندې وه، یقیني همداسې تاسو د حکومت ژبه یې او دغه ژبه چې دا په دوه قسمه استعمالېږي، هم ښه اړخ لري او هم بد اړخ لري. که په ښه طرف باندې استعمال شي او ښه اړخ باندې استعمال شي نو د دې فایده داسې ده چې ډېره عامه وي. انشاءالله موږ به تاسو سره کاملا همکار یو د ستاسو مشکلات د حل لپاره یوه لاره چاره ولټوو چې تاسو کوم مشکلات شریک کړو او په رابطه کې به سره موږ او ستاسو رابطه به سره قایمه وي. د یادې ناستې پر مهال د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلینو، د امنیه قومندانۍ دویمې لواء او استخباراتو ادارو مطبوعاتي مسؤلینو حضور درلود.